बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو په دې نننۍ کلاس کې به تاسو ته هغه جملې کومه کمی چې د روپو سره تړلې ټولې به په دې نننۍ کلاس کې کومه کو چرته تاسو زمنګ په چینل نیو سن چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم وهئ ځکه چې د انګلیسي د ذکر لپاره به تاسو د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې ملاويږي راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو پهلنۍ جمله موږ سره Do you have change for 500 rupees آیا تاسو سره 1500 ماتي روپۍ شته کو موږ چرته یو کس نه پوښتنه کوو چې تاسو سره 1500 روپۍ ماته شته نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you have change for 500 rupees He refused to take any loan هغه د قرض اخیستلو نه انکار وکړو کو موږ چرته یو کس یادو چې هغه د قرض اخیستلو نه انکار وکړو په انګلیش کې به وایي He refused to take any loan He gave me a forged note هغه مالا دیسی نوٹ راکړی کو موږ چرته یو کس یادو چې هغه مالا دیسی نوٹ راکړی دی نو په انګلیش کې به ورته وایي He gave me a forged note He is a frugal man هغه یو کم خرچه انسان دی کو موږ یو کس یادو چې دا ډیره کم خرچه کې یا کم خرچه انسان دی نو په انګلیش کې به وایي He is a frugal man He earn handsome amount monthly هغه هر میاشت ډیری هی روپۍ ګټي کو موږ یو کس یادو چې هغه هر میاشت ډیری هی روپۍ ګټي نو په انګلیش کې به وایي He earn handsome amount monthly Please give me some discount مهرباني وکړه ما سره په دې کې لږ کمی وکړه کو چېرته موږ د دکاندار نه سودا یا نور سالو او موږ ورته بیا وایو چې ما سره په دې کې لږ کمی وکړه یا ګزاره وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي Please give me some discount She needs debt from the bank هغه د بانک نه قرض اخیستل غواړي کو موږ څوک یادو چې هغه د بانک نه قرض اخیستل غواړي نو په انګلیش کې به ورته وایي She needs debt from the bank کو موږ جینۍ نو بیا به شي استعمالو او کو نارینۍ نو بیا به موږ هی استعمالو He has to pay bill every month هغه هر میاشت رقم ورکوي Can you borrow me some money آیا ته مالا لږې روپۍ قرض راکولی شي خو موږ چېرته یو کس ته وایو چې آیا ته ماله لږ قرض روپۍ راکولی شي نو په انګلیش کې به ورته وایي Can you borrow me some money Yes I can lend you some amount او زه تاله لږې روپۍ قرض درکولی شم کو بیا ورته موږ وایو چې او زه تاله لږې روپۍ قرض درکولی شم نو په انګلیش کې به ورته وایي Yes I can lend you some amount He has enough pocket money هغه سره کافي د جب خرچه ورسه ده کو موږ چېرته یو کس یادو چې هغه سره د جب خرچه کافي ده یعنی کار کوي د هغه کار کوي نو په انګلیش کې به وایي He has enough pocket money pocket money چې کومه ده دا د جب خرچې ته وایي Send me some balance on my number ما ته په زما نمبر لږه خرچه راولېږه اکثر موږ خلکو ته په ایزي پیسه باندې روپۍ سینډ کوو کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې زما په نمبر ما ته لږه خرچه راولېږه نو په انګلیش کې به ورته وایي Send me some balance on my number بیلنس موږ روپو ته هم ویلی شو When will you return my money زما روپۍ به کله واپس راکوي کو موږ چېرته یو کس له قرض ورکړی بیا ورته موږ وایو چې زما روپۍ به کله واپس ماله راکوي نو په انګلیش کې به ورته وایي When will you return my money I need money right now ما ته اوس د روپو ضرورت دی کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې ما ته اوس د روپو ضرورت دی نو په انګلیش کې به ورته وایي I need money right now موږ د اوس دپاره استعمالو Reserve some amount for your work د خپل کار دپاره ځان سره لږې روپۍ وساته خو موږ چېرته یو کس ته وایو چې د خپل کار دپاره یعنې ته چې کوم کار کې د دې دپاره ځان سره لږې روپۍ یا لږه خرچه وساته نو په انګلیش کې به ورته وایي Reserve some amount for your work Can you change 1000 rupees کو موږ چېرته یو کس ته وایو چې آیا ته 1000 روپۍ ماتولی شي نو په انګلیش کې به ورته موږ وایو Can you change او بریک هم موږ استعمالو چینج او بریک دواړه موږ استعمالولی شو 1000 rupees How much do you earn ته څومره ګټه کوې کو موږ د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څومره ګټه کوې نو په انګلیش کې به ورته وایي How much do you earn The dollar price is decreasing day by day د ډالر قیمت ورځ ته ورځه کمیږي په انګلیش کې به وایي The dollar price is decreasing day by day
کو بیا چېرته موږ وایو چې د ډالر قیمت ورځ ته ورځ زیاتیږي نو خبره به موږ هم ټول دا کوو د ډالر پرایس از انکریزینګ د ډیکریزینګ په ځای به موږ انکریزینګ واچو او بیا به هم ټوله همدغه جمله ده. هی ګیټس ګوډ سیلري هغه ته ښه تنخواه میلاویږي. خو موږ چېرته یو کس یادو چې ده ته خو ښه تنخواه میلاویږي نو په انګلیش کې به ورته وایي هی ګیټس ګوډ سیلري. پنشن از اونلی فار ګورنمنټ امپلایز وظیفه صرف د سرکاري نوکرانو دپاره ده. پنشن دا هغه څیز دی چې کم یو سرکاري نوکر ریټایر شو د هغې نه بعد هغه له بیسیک پی ورکوي دې ته په انګلیش کې وایي پنشن. هی ګاټ 500 روپیز ویګز فار هز ورک هغه ته په کار 1500 روپۍ میلاو شوي. کو موږ چېرته یو مزدور یادو یا یو بل کس یادو چې هغه ته په کار باندې 1500 روپۍ میلاو شي نو په انګلیش کې به وایي هی ګاټ 500 rupees wages for his work. Withdraw the amount from ATM. ATM ना रुपए रोकागा. को मंग चरते यو کس ته وی چې ATM نه روپۍ روکاګه دا هغه ماشين دی چې په دې کې منګه د خپل اکاونټ نه منګه پیسې ريسټې شو. اټومیټډ ټیلر ماشين ATM ورته هم منګه وای. نو کوم منګ چرته یو کس ته وی چې د ATM نه پیسې روکاګه نو په انګلیش کې ورته وی withdraw the amount from ATM. withdraw منګه د ريسټلو لپاره استعمالول شو. ملګرو دا زمونږ نننۍ کلاس په دې کلاس کې موږ تاسو د روپو سره تړلې چې کومې خبرې موږ په پښتو کې کوو هغه مې درته په انګلیش کې هم اوس ماله اجازت راکړئ. انشاءالله ملګرو تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د الله په امان.